السلام علیکم. اسما اخلاص تر سره مخاطب ده. د ډیر افسوس سره دغه ویډیو کوم چونکې یو دوه ورځې مخکې مې بله ویډیو نظر ته راغلې وه. هغه ویډیو چې مې وکته نو ډېره زیاته خفه شوم. زما نظم دی هوس بلهاو مینوالو اورېدلی هم دی، ډېرو زیاتو خلکو خوښ کړی هم دی، خو ډېر زیات خلک یې د اورېدو توان هم نه لري چې هغه نظم واوري، ځکه چې په هغې کې تریخ حقیقت موجود دی. نو هغه نظم آډیو کې مطلب ما ریکارډ کړی و، بلهاو مینوالو اورېدلی، خو نن یې ویډیو کې در سره شریکوم. امید ساتم ستاسو به خوښ شي. دا څنګه مسلمان دی، دا د ده څنګه ایمان دی، دا څنګه مسلمان دی، دا د ده څنګه ایمان دی، د بل عزت ته غل دی، د نن دور دا انسان دی. نه جي نه، دغه انسان نه دی، لیو دی، ځناور دی، د دین ایمان مذهب او د حیا نه ناخبر دی. پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه، په تا هم اعتبار ورک شو، بې اعتباره بې ایمانه. پښتون یې که د بل وطن وګړی یې ځوانه، په تا هم اعتبار ورک شو، بې اعتباره بې ایمانه. د خدای او د رسولو د سنتو ځان خبر کا، د خدای او د رسول او د سنتو بې خبره زمونږ د دې زړونو نه دې پورته کړه لوخړه. د هر پښتون زړه غواړي چې وجود درله ټوټې کړي، چې ستا په دې کچه ځوانۍ د اور بلې لمبې کړي. کړۍ چې د غوړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي، چې ستا غوندې بې پته د خوبونو نه بیدار کړي. کړۍ چې د غوړو سور کړي او تا پکې ګزار کړي، چې ستا غوندې بې پته د خوبونو نه بیدار کړي. چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې، چې داسې بې ضمیره بل پیدا نشي په قام کې، ته لاړ شې یو ماشوم ایله او ژوند ورله نیلام کړئ. د مور د زړه د څړیکو د درد ځان خبر کا، د مور د زړه د څړیکو د درد ځان خبر کا، ځان اووجنه پانسي که ځان د تنه جدا سر کا. ته اوس هم سترګې وغړې، ساه واخلې اوبه وڅښې، بې عقله زړونه وجړې، ساه واخلې اوبه وڅښې. ته ځوانې د مور ویاړې، د مور فخر یې ظالمه، ته خانې د خور ویاړې، د خور فخر یې ظالمه. مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو، مونږ څنګه په ځان ننګ وکړو چې مونږ پښتانه یو، راپاسو په تا جنګ وکړو چې مونږ پښتانه یو. د ذاته دې خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې، د ذاته دې خبر یم چې پښتون د پښتونخوا یې، ناپوهه، بې احساسه، بې غیرته، بې حیا یې. برباد شي د پښتون قام دې جامه کړله بې رنګه، برباد شي د پښتون قام دې جامه کړله بې رنګه. ته داسې خدای را لوی کړی، بې ننګي وکړی بدرنګه. بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پې کار نه کړي، هغه هم حکومت دی چې سینه درله غار نه کړي. بیا داسې بې ننګي چې د چا ذهن پې کار نه کړي، هغه هم حکومت دی چې سینه درله غار نه کړي. تا داسې د شیطان په لمسه ځان عادت کړی، ته داسې د پښتو پښتونولۍ پرې کوې جړې. تا داسې د شیطان په لمسه ځان عادت کړی، ته داسې د پښتو پښتونولۍ پرې کوې جړې. ارمان دی پښتنه یم خو بېوسه پښتنه یم، ارمان دی پښتنه یم خو بېوسه پښتنه یم، دا زړونه مو جړېږي ستا له ټسه پښتنه یم. دا سترګې پښتنې دي د کارغانو د خوراک شه، دا سترګې پښتنې دي د کارغانو د خوراک شه، له حد کې ورځې شپې دي د مارانو د خوراک شه. راتنګ در باندې قبر شه، هډوکي دې ټول مات شه، راتنګ در باندې قبر شه، هډوکي دې ټول مات شه، چې خلاصه پښتونخوا شي درنه نوم دې هم میراث شه. څو داسې ماشومانې چې دا ټول درندګانو، څو داسې ماشومانې چې دا ټول درندګانو، عزت ورله تعالی کړي دغه څنګه انسانانو. پشمار د 18 کالو دغه ماشومانې، بدن ورله ټول اوچې چې ګونې کړي ورله ورانې. پشمار د 18 کالو دغه ماشومانې، بدن ورله ټول اوچې چې ګونې کړي ورله ورانې. نو ای د هغې مور د زړه د درد ځان خبر کړه، نو ای د هغې مور د زړه آهونه خو لږ واوره، د هېڅ دې پاتې نه کړه فریادونه یې لږ واوره. نو ای د هغې مور د زړه آهونه خو لږ واوره، د هېڅ دې پاتې نه کړه فریادونه یې لږ واوره. دنیا کې داسې یو رشته د ګټې پاتې نه شوه، دنیا کې داسې یو رشته د ګټې پاتې نه شوه، مرګ یې راله په کار دی، اخر دا زندګي څه شوه. اخلاص
سوچ دې راغونډ کړه د نن دور انسانان دي. اخلاص سوچ دې راغونډ کړه د نن دور انسانان دي. د بل عزت تغله دي، د عزت خریداران دي. ډیره مننه. خوشاله آباد اوسئ. السلام علیکم. اسما اخلاص